د شهزاده عیان او شهزادي فاطمه د واده اولنۍ ورځ وي او هغوی دواړه یو بل سره ډیر زیات خوشاله وي. فاطمه یو ډیره زیاته رحمدله او خوش اخلاقه شهزادګۍ وي. په دې وجه د محل ټولې نوکرانې هغې سره د زړه نه مینه کوي او د هغې د زړه نه عزت کوي. هم په دغه نوکرانو کې یوه نوکره کومه چې د شهزاده عیان په محل کې د ماشوموالي نه کار کوي د شهزادي فاطمه نه جیلس کیږي او د هغې نه په زړه کې نفرت کوي. هغه په خپل زړه کې دا سوچ کوي چې زه د شهزادي نه زیاته ښکلې او هوښیاره یم او د شهزاده عیان واده صرف ما سره کېدل پکارو. وخت تیریږي او د شهزاده عیان او د شهزادي فاطمه زوی پیدا شي او د هغې په مینه کې نور هم سیواوالی پیدا شي. په دې وجه د نورین په زړه کې د شهزادي فاطمه نه نفرت نور هم سیوا شي. یوه ورځ چې شهزاده عیان د خپلې ښځې شهزادي فاطمه سره د محل باغچې ته تللی وي او خپل زوی سره په لوبو کې مشغول وي نو د هغې نوکره نورین هغې ته ډیر د حسد نه په ډک نظر ګوري. په نورین د شهزادي فاطمه او شهزاده عیان خوشحالیانې بالکل نه ځایږي او هغه غواړي چې د هغې دواړو په منځ کې جدایي راولي. بل طرف ته د شهزاده عیان او شهزادي فاطمه په منځ کې اختلافات پیدا شي او هغه یو بل سره په وړو وړو خبرو جګړې کول شروع کړي. هر کله چې نورین د هغې د جګړو نه خبر شي نو هغه د موقع نه فایده اخیستل شروع کړي. هغه شهزادي فاطمه ته د شهزاده عیان خلاف خبرې شروع کړي او شهزادي عیان ته د فاطمه خلاف خبرې کول شروع کړي. هر کله چې نورین ته دا معلومه شي چې د شهزاده عیان او د شهزادي فاطمه په منځ کې اختلافات په نفرت کې بدل شو نو هغه د محل یو نوکر راوغواړي کوم چې ډیر زیات غریب وي او د هغه زوی بیمار وي. نورین هغه ته وایي چې ما ته پته لګېدلې ده چې ستا زوی ډیر زیات بیمار دی او تا ته د ډیرو پیسو ضرورت دی او زه غواړم چې زه ستا مدد وکړم خو د هغې په بدل کې به ته زما یو کار کوي او هغه کار دا دی چې ته به د شهزادي فاطمه زوی پټوي. اکبر خان ډیر زیات یریږي او هغه دا کار کول نه غواړي خو هغه مجبوره وي او هغه سره د خپل زوی د علاج لپاره پیسې نه وي. په دې وجه هغه مجبورن د نورین خبره ومني. یوه ورځ چې شهزادګۍ او د هغې زوی نورین سره د محل نه بهر د سیل دپاره یو پارک ته تللی وي او هغې په سیل کې مصروفه وي نو په دغه دوران کې یو کس راشي او د شهزادي فاطمه نه د هغې زوی وتښتوي. شهزادي فاطمه د خپل زوی د بچ کولو ډیر کوشش وکړي خو هغه ناکامه شي او په جړه محل ته روانه شي. شهزادي فاطمه چې شهزاده عیان ته خبره وکړي نو هغه ډیر زیات غوسه شي او شهزادي د هغه ځای نه بهر وشړي. نوکره یو ځل بیا د موقع نه فایده اخیستل شروع کړي او د شهزاده عیان په غوږونو کې دا خبره واچوي چې شهزادي په پارک کې د خلکو سره غپ لګولو کې مشغوله وه او ماشوم له توجه نه ورکوله چې په دې سره د شهزاده په زړه کې د شهزادي فاطمه دپاره غوسه او نفرت نور هم سیوا شي او هغه شهزادي له د طلاق ورکولو سوچونه شروع کړي. بل طرف ته اکبر د بادشاه زوی د محل نه ډیر زیات لرې بوتلی وي خو د هغه خپل زوی بیمار وي او هغه نوکر پسې د نورو پیسو دپاره را روان وي چې په دې کې هغه شهزادي فاطمه سره ملاو شي. شهزادي د اکبر نه د هغه د پریشانۍ باره کې تپوس وکړي. اکبر شهزادي فاطمه ته د خپل زوی د بیمارۍ باره کې ووایي او هغې ته ووایي چې ما سره د زوی د علاج دپاره پیسې نشته. شهزادي چې دا خبره واوري نو هغې ته خپل ماشوم زوی رایاد شي او اکبر لا د زوی د علاج دپاره پیسې ورکړي. اکبر چې کور ته را روان شي نو هغه په لاره دا سوچ کوي چې کومې جنۍ سره هغه دومره زیاتې کړی دی نن هم هغه جنۍ د هغه د زوی زندگی بچ کړه. یوه ورځ شهزاده عیان په خپل محل کې ناست وي او هغه دا فیصله وکړي چې هم نن به زه شهزادي لا طلاق ورکوم چې په دغه دوران کې اکبر محل ته راشي او هغه فیصله کړې وي چې نن به هغه بادشاه ته د نورین ټول حقیقت ښکاره کوي. اکبر بادشاه خواله راشي او هغه ته وایي چې زه نن د خپل زړه بوج کمول غواړم. نورین چې دا خبره واوري نو هغه ویریږي او دا سوچ کوي چې اکبر د هغې د حقیقت ښکاره کولو دپاره راغلی دی. شهزاده اکبر ته وایي چې ستا په زړه څه بوج دی.
اکبر شهزاده عیان ته وایي چې ستا د زوی شایان په اغوا کولو کې د شهزادی فاطمه نه بلکې زما قصور دی. دې خبرې اورېدو سره شهزادی فاطمه د هغه نه تپوس وکړي چې زما زوی کم ځای دی. اکبر هغه ته وایي چې ستا زوی په محفوظو لاسونو کې دی. شهزاده عیان غوسه شي او د هغه نه تپوس وکړي چې دا هر څه تا د چا په وینا کړي دي. اکبر هغه ته وایي چې دا هر څه ما د نورین په وینا کړیو او هغې مالا د پیسو لالچ راکړو. دې خبرې اورېدو سره نورین شهزاده ته وایي چې اکبر دروغ وایي، خو اکبر شهزاده ته وایي چې دا هر څه نورین کړي دي او د هغې وجه دا ده چې نورین تا سره مینا کوي او هم په دې وجه د شهزادی فاطمه نه نفرت کوي او ستا او د شهزادی په منځ کې جدایي راوستل غواړي. دې خبرې اورېدو سره شهزاده عیان د شهزادی فاطمه نه معافي غواړي او هغې ته وایي چې ما ستا په مینا او خلوص شک کړو. د دې نه پس شهزاده عیان د نورین او د اکبر د قید کولو اعلان وکړي، خو شهزادی فاطمه شهزاده عیان ته وایي چې خپله غلطي منل هم د توبې برابر وي. په دې وجه موږ لا پکار دي چې اکبر معاف کړو. دې نه پس د شهزاده عیان او د شهزادی فاطمه په ژوند کې دوباره خوشحالیانې راشي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.